الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء. وای دا ټول په اسمانو کې او په مځکو کې څه شان دي، دا ټول مخلوقات چې کم دي دا ټول صرف الله لره دي. يخلق ما يشاء، الله رب العزت چې څو غواړي هغه پیدا کوي، چې دا الله څه مرضی وي هغه شی الله پاک پیدا کوي. مخکې فرمایي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. و الله رب العزت چې وغواړي چاته لورانی ورکی خلی لونی ورکی، او چې وغواړي الله رب العزت چاته بچیان ورکی زامن ورکی. او يزوجهم ذكرانا واناثا، او الله رب العزت چې وغواړي چاته بچیان ورکی او لورانی ورکی زامن ورکی لورانی ورکی. ويجعل من يشاء عقيما، او الله رب العزت چې څوک وغواړي باندې کې یو شی نور کې نه بچان لور ورکی نه زوی ورکی. انه علیم قدیر، الله رب العزت چې دی علم والا دی او قدرت والا دی، په ټولو شانو د الله پاک قدرت دی. او بل آیت کې الله رب العزت فرمایي واذا الموءودة سئلت، و د قیامت په ورځ چې د هغه نجونو څخه چې هغه ژوندۍ شخې کړې وي په دور جاهلیت کې چې چا لورانې ژوندۍ شخولې، وای په د قیامت په ورځ چې الله رب العزت سوال وکړي پوښتنه وکړي واذا الموءودة سئلت، د هغه ژوندۍ شخې کړل نجونو څخه پوښتنه وشي بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه باندې تاسو بړې کړاست، په کومه ګناه ته ژوندۍ شخې کړاست، دا پوښتنه چې وشي د قیامت په ورځ. او په دور جاهلیت کې خدا سورة النحل کې الله رب العزت فرمایي واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. و چې سړی ته به دا مبارکي ورکړه، دا خوشخبری به ورکړه په دور جاهلیت کې چې اسلام نو دته چې به وویل چې ستا لور پیدا شو، یعنی د مبارکي مستحق لور دی پیدا شو، و د مخ په تک تور واوښته او غصه بشو، ډیره غصه به ورله. او بیا مخکې الله فرمایي وای دی به دا څه وي چې د خلکو سره ځان پټوي، چې د قوم سره ځان پټ کړي د شرم د وجې. او دا به ویل چې یا خو دغه بوج په ځان باندې وسم، دا کفالت یې وکم د دې، یا دا په خاورو کې پټه کړم. یعنی په دور جاهلیت کې د انجلۍ او د زنانې د دې حیثیت نه، یعنی دا د جهالت په دور کې زنانې ته هغه د کچرې یو ډیر ویل چې دا د ګند یو ټوکړه ده، دا ګند دی، نعوذ بالله. او په منډیانو کې به د زنانې خرڅولې، او منډي کې به د زنانې سودا وکړه، کور ته به بوتله چې په طبیعت به نه رااله بلې منډي ته به وړ خرڅ وکړه. دا د زنانې حیثیت. او د زنانې په باره کې راځي وایي کوم ټیم چې به د ولادت وخت رالی، چې د کوشنی د پیدا کېدو وخت به رالی، د خلکو به غټ کډی جوړ کړی، هغه زنانه کومه زنانې چې به کوشنی پیدا کېدی هغه به د هغه کډی په غاړه باندې کښېنول، دلته به پرېستله. وایي که چې نجلۍ پیدا شوه فوراً بیا نجلۍ راواسته کډی ته به تسک دا به کور ته راوسته، او چې هلک بیا پیدا شو بیا هلک کور ته راوړي. دا دغه خلکو مزاج و. اوس نن سبا خلک وایي دا یورپ او مغرب چې دی هغه زنانو ته ډېر غټ حق ورکوي، زنانو ته ازادي ورکوي، حالانکه دور جاهلیت د دم د هغو خلک دي، هغه د آبا و اجدادو دم د هغو په پیروکار دي، د هغو په طرز باندې روان دي. نو زنانې ته چې عزت ورکړي، نبی علیه السلام چې کوم ټیم رالی زنانې ته عزت نبی علیه السلام ورکړي، په میراث کې حصه ورکړه. او کلور وي بیا به د دې کفالت چې دی هغه په پلار کوي، د خرچه په پلار باندې ده. که بیا کور والا سي واده سي د یو چا کور والا جوړه سي بیا به خاوند د دې خدمت کوي، خاوند به بیا د دې خرچه برداشت کوي. او بیا چې مشر سي او بیا سپین سرې سي بیا نبی علیه السلام وایي د دې تر قدمو لاندې چې دی جنت دی د زوی دپاره، دومره قدر الله پاک ورکړي، نبی علیه السلام دومره قدر زنانې ته ورکړي. او یو حدیث کې راځي، ما په خطبه کې مو وایي، حضرت عایشه رضی الله عنها روایت دی من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وای کوم سړی چې په دنیا کې په لور باندې یعنی ازمایش باندې راوستي، د چا لور پیدا شو انداز مش خلکو ته سبا ازمایش معلومیږي، لور پیدا شو په لور په کفالت کې داغه په پرورش کې په د باندې حالات را مختلف شانو کې مبتلا شو، او دا سړی وای په دې باندې صبر وکړي، الله ته صبر وکړي چې دا الله یو رحمت ته زما په کور کې راغلی. كن له حجاب من النار، د غنجونی به وای د دې سړی د پاره د جهنم د پاره حجاب جوړیږي، د جهنم سره د سړی خلاصي د خپل لور چې د په صبر سره د دې خدمت وکړي، د تربیت وکړي. یو حدیث کې راځي من كانت له انثى فلم يهدها ولم يهنها ولم يؤثر ولدها
عليها قال يعني الذكور ادخله الله الجنه وای کوم سړی ته چې الله لور ورکړه فلم يئدها دې سړی دا ژوندۍ نه کړه شخه پرې شول ژوندۍ پاتې کړ نه کړه شخه لکه په دور جاهلیت کې به جونې ژوندۍ شخولې دا عمل نه ور سره وکي ولم يهنها او نه تکلیف ورسوي یعنی د دې اهانت ذلیل نه کړه ش ژوندۍ ور سره تیر کړي او ولم يؤثر ولدها عليها او خپل بل بچی چې د زوی دی هغه ته تر دې زیاته ترجیح نه کړول د دواړو برابر انصاف وکي نو مخکې نبی اسلام فرمای ادخله الله الجنه الله به دا سړی په جنت کې داخل کړي چې د لوري دومره خیال وساتي یو حدیث کې نبی اسلام فرمای وای د کم سړی چې سلور لورانی وي او بیا د دې ښه تربیت وکي د تعلیم خیال وساتي د خوراک د هر څه خیال وساتي بیا دغه بعد د انجلی بالغه سی بیا په شکور کې یو د شک کورنۍ سره دی واده وکي وای دا سړی به انا وهو كهاتين دوی ګوتی نبی اسلام پورته کړ وای دا سړی به ما سره په جنت کې داسې لکه د ازمات دوی ګوت شي نږدې دي دا د منځ ګوته او دا بل ګوته دومره به ما سره په جنت کې نږدې چې د لوري څخه تربیت وکړي صحابه رضی الله عنهم پښتنه جن وکړه چې د الله رسول کده چا درې لورانی تربیت وکړي وای هغه هم ما سره داسي بیا ورته کې دوی لورانی وای هغه هم ما سره په جنت کې وای کوي ولور کفالت وکړي وای هغه هم ما سره داسي په جنت کې د خور کفالت وکړي هغه هم ما سره داسي په جنت کې چې ښه تربیت وکړي د جن یو حدیث کې راځي وای کوم زنانی د کمی جوړی چې اول دواره شنه چې اول دواره د زنانی پیدا شي اول لور پیدا شو و دا ډیره مبارکه زنانه دا ډیره د برکت والا زنانه ده چې اول الله پاک لور دې ته ورک په دې جوړه باندې د الله پاک برکات وي او په کوم کور کې چې انجلې وي په کور باندې الله رحمتونه وري یو حدیث کې راځي وای چې په کوم کور کې انجلې پیدا شي الله رب العزت بقاعده فرشتي راوستي کور ته ویا فرشتي دا کور ولا توای السلام علیکم پتا سو باندې سلامتی وي به د فرشتي د خپل وزرونه دا په انجلې باندې وغوړي او په سر باندې لاس ورته ری دا فرشتي او بیا دا ورته وای چې د انجلې کار چا کفالت وکي د انجلې کار چا ښه خیال وساتي تر قیامت پورې به د سړي بیا الله پاک مدد کوي د انجلې نن سبا زموږ په معاشره کې یو قسم خلکو باندې بوج معلومیږي د یو قسم تکلیف ورته پیښ شي چې ورته وای لور دې مبارک سه د خوا بده کې ډیر داسې خلک ستا ډیر ښه خلک ستا خوشاله کیږي په لور باندې بقاعده صال علی حقیقه کې خوشحالي جوړي دیندار خلک ستا لیکن اکثر زموږ معاشره په دې خوا باندې هغه دا سوچ چې ورته مبارک دې سه د خوا بده کې د لور په پیدا کېدو به تا خندل دی وژاړي پوښ کې راتو چې ما خو لور نه غوښتل لور ما څه کول دا زموږ معاشره ده د یو سړي وای شپږ لورانې پیدا شو کتابو کې لیکلي دي د یو سړي شپږ لورانې پیدا شو اوم کښنی چې په نس کې جوړ شو د ده دا سوچ و چې یاره داسې نه چې دا اومم لور پسې راشي په دغه سوچ کې شیطان په دوکه کې راوستی د شیطان چې د سوچ موقع چې شیطان ته ورکړي خو بیا دوکه درکوي و شیطان ورته وایي د ده ته دوکه ورکړه د لارې څه چپ کوي وایي ده دا اراده وکړه که چیرې اومم لور پیدا شو نو زه به بیا د خپل کور ولادت طلاق ورکړم بستا بل کار نشته خالي لورانې پیدا کړي حالانکه دا نظام د چا دی د الله طرف څخه دی وای د چې دا نیت وکړي چې زه به مینې طلاق ورکوم په ومه لور باندې بیا چې ماښام بیده شو نو د قیامت ورځ وایي جوړه شوې ده د قیامت منظر دی میدان محشر باندې پریشانیانې دي وای دی چې فرشتو ونیوي جهنم ته روان کړي دا سړی جهنم ته چې روان کړي د جهنم په اول دروازه چې ننوستي هلته د لور ولاړو اول سوال نسي پیدا کړي دا زما بابا دی دا جهنم ته نسي وړی دی بچاو په بله دروازه چې دننه کوي بله لور یې ولاړو هغه سوال نسي پیدا کړي دا زما پلار دی داسې وایي شپږ دروازې رالې په دا شپږ سره دروازو کې هغه خپلو لورانو دی د جهنم بچاو کړي وایي اومه دروازې ساته دی پریشانه شو چې اومه خو زما لور نشته اوس به مې څوک بچاوي په دغه کیفیت کې بس راپورته شو په خوف کې د خوبه سره ویښ شو وایي په دغه ځای باندې لاس پورته کړ چې یا الله دغه اومه لور راکړې ما ته بس بچی نه غواړم زما توبه د دغه غلطي بیا نه کوم نو لور چې دی ګوره په حدیث کې چې د اصلي لپاره حجاب دی د جهنم څخه تا بچاوي دغه لورانې هغه زموږ معاشره ده چې لور داسې قدر نشته اصل لور په نبي علیه السلام باندې څومره ګرانه په الله باندې څومره ګرانه او څومره فضایل دي په دې نو لور چې دغه په هر وخت کې او چې د چا لورانې هغه د خپله اندازه شته لمسیانې لورانې څومره محبت چې لورانې کوي هغه هلکان دونه نه کوي هلکان به محبت کوي بېشکه لیکن لور چې کوم محبت کوي هلته د زړه سره د پلار سره د مور سره محبت کوي
نو دا لور چې دی دا د رحمت یو غټ ذریعہ ده